سلام دوستانو. یوې خلکۍ لیکلي دي: سلام استاد، زه په 14 کال کې د کانکور ازموینه ورکوم. کانکور ته د نه چمتووالي تر خوا مې د ښوونځي ستونزې هم ډېرې سوې. ډېره نارامه یم، هره ورځ چې تېرېږي ډار مې ډېرېږي. فکر کوم کارونه مې ډېر وروسته پاتې دي. کرونا هم ځینې ستونزې ډېرې کړې، له پرته شکه چې ډېرې کړې، او ټکنۍ یې کړم. په قرنطین کې یوه اړخیزه مینه هم راڅخه پیل سوه. یو څه خیالي هم یم، په خپل موبایل هم روږدې سوی یم. ما سره کومک وکړئ، زه او په دې دنیا کې یوازې ستا خبرو ته په تمه یم. استاد، ما سره مرسته وکړئ. زه پوهیږم ستاسو زما په شان ډېرو خلکو سره مرستې کړي. اول خو باید ووایم خلکۍ چې نورې کومې ستونزې لري، یعنې ټولې هغه ستونزې چې اړینې وې یا ضروري تا پیدا کړي خلکۍ. له څو اړخه غواړم یو څو مسلې در سره شریکې کړم خلکۍ. یو دا چې اول به راسو کانکور ته، او په ځانګړي ډول چې ډېر کم وخت ورته لري، تقریبا څو ورځې څو میاشتې کیدای شي، ځکه چې د 14 کال خو د کانکور رانږدې ده. نور غواړم ووایم چې کانکور یو منظم، مرتب، دقیق او ډېر منسجم پلان ته ضرورت لري. خو یعنې کانکور او د کانکور ازموینه داسې کومه بابیزه کیسه او مسله نه ده خلکۍ. لږ دقیق، لږ ژور او لږ جدي عزم او ارادې ته ضرورت لري. او زما پیشنهاد دا ده که احیانا چانس دې سوځي نو سږ کال ازموینه مه ورکوه اصلا، ځکه چې هغه کیسې یا هغه مسلې چې تا ته پیدا سوي دي زر به دې کانکور ته چمتو نه کړي. ډېر کم وخت لري او مسلې درته پیدا سوي دي. دا یو مورد ده. دویم دا چې لږ متوجه سومه چې بهانه کوې خلکۍ، یعنې کرونا ده استاد، بس ژمی وه، اوړی وه، یخني وه، مور مې داسې وه، پلار مې داسې وه، ورور مې ناوخته کور ته راته و، برقونه هم نه وه. دا معمولا بهانې دي خلکۍ، ښه، چې ته غواړې یو ډول وتښتې له هغه واقعیت نه چې ته باید غېږ ورکړې، ته ترې تښتې. دا تېښته مه کوه. یو، کانکور جدي وګڼه. دویم، بهانه مه کوه. دریم مورد لوست ده. لوست او تحصیل هوساینې ته ضرورت لري خلکۍ. یعنې ته اړتیا لرې دې ته چې ډېره ارامه واوسې، ډېره هوسا واوسې، ډېره راحت واوسې، ډېره په اصطلاح له نورو مواردو نه لرې واوسې. که ته راځې او د کانکور په خوا کې، د کانکور تر څنګ مینه شروع کړې، بیا په خوا کې په ټلیفون روږدې کېږي، بیا غواړې چې یو کانکور ازموینه ورکړې، دا لږ سختېږي خلکۍ، لږ ژوند سختېږي. زما پیشنهاد خلکۍ ته دا ده چې کوشش وکړه ارامه سې، یعنې لږ دا نورې کیسې خوسې کړې، دا نورې کیسې لږ راټولې کړې. زه د دې مینې مخالف نه یم، نه غواړم ووایم چې مینه وکړه که یې مه کوه، هغه ستا خپل کار ده. اما مینه هغه هم یو اړخیزه، هېڅ منطق نه لري، یعنې یو طرفه. تاسو یو طرفه مینه یې، یعنې هغه هم نسته، ارتباطات هم نسته، امید نسته، د واده په اړوند څه نسته، اما مخته روان یې. زه غواړم ووایم چې دا مسایل، له دې مسایلو نه ځان راحت کوي، له دې مسایلو ځان ارامه کوي، ځان لرې کوي، کومک درسره کولی شي. بل مو د ناراحتیو، د وارخطاییو، د اضطراب خبرې وکړې. پرته له شکه چې اضطراب د کار په کیفیت او د کار کیفیت په اضطراب اغېز لري. یعنې کله چې ته راځې او اضطراب لرې، یا وابستګي لرې، یا روغتیا لرې په ټلیفون، او بیا راځي کتاب پرانیزې، او بیا نسې کولی چې کتاب نه اخذ وکړې یا کتاب جذب کړې، دا د اضطراب لوړوي. دغه نه جذب دی، یعنې خپله دغه د اضطراب شتون دی د مطالعې سکون دشکه اخلي. یعنې ته نسې کولی چې مطالعه وکړې، او کله دې چې مطالعه ونه سوی کولی، بیا دغه د مطالعې نه کول تا ته اضطراب پیدا کوي. یعنې اضطراب تا ته
د تا د کار کیفیت خرابي او د کار کیفیت استراب درته پیدا کوي. د استراب د کار کیفیت خرابي، د کار کیفیت استراب پیدا کوي. دا حلقه همداسې ځي او ډېرېږي او ډېرېږي او ډېرېږي او ډېرېږي. بالاخره ته هغې مسلې ته چې تا یاده کړله، یو ځای کې دې وویلې چې لړزه لرم، یو ځای کې دې وویلې چې خوب مې ښه نه ده، کېدای شي نورې مسلې هم همداسې یادې کړې. زه غواړم پیشنهاد وکړم چې دا مسله تر یوې کچې، تر یوې اندازې د استراب ده. یعنې ته مخکې له دې چې کانکور ته ور ودانګې، مخکې له دې چې مینې ته ور ودانګې، مخکې له دې چې د ټلیفون روغتیا کمه کړې، زما پیشنهاد درته دا ده چې هر څومره زر چې کېږي خپل استراب کم کړي. او د استراب د کمښت په خاطر نو زما پخوا هم په دې اړه ځینې خپرونې لرلې، که ورې ورو ګرځې او هغه پیدا کړې کومک درسره کولی شي. بل د ځینې سوالونه درته پیدا دي. زه فکر کوم چې ځینې سوالونه حل کړه په ذهن کې، ځینې سوالونه جواب کړه. که جواب نه کړې خرابۍ دې خور کوي. اول دا چې آیا د مینې وخت ده؟ آیا امید شته له دې مینې؟ آیا ته په دې درشل کې یا موقف کې یا دریځ کې چې باید اړیکه شروع کړې؟ آیا هغه کس چې ته مینه ورسره کوې یا دې خوښ ده هغه تا ته مناسب، منظم یا د تا په خوښه یا د تا لاس ته د درځي په اصطلاح، په هغه هم اصطلاح که نه؟ بل دغه روغتیا چې ته په موبایل لرې، دا بله پوښتنه چې باید حل کړې. دا چې له سهار تر بېګا ته موبایل نه کار اخلې، په دې څه کوې؟ یعنې ته څه کوې؟ مطالعه کوې، خلکو سره مرسته کوې، چټ کوې، ټیک ټاک تعقیبوې، انستاګرام ګورې، فیسبوک ګورې، ګوګل کې بوخته، تحقیق کوې، څه کوې؟ دا پوښتنه چې مطرح کې ډېر زر پوښتنه خپله تا ته جواب درکوي چې ښه ته څه کوې؟ اصلا 2 ساعته 3 ساعته ته په څه شي بوخته یې؟ خپله دې پوښتنې ته جواب درکوي. کله دې چې پوښتنه ځواب شوه، په یو ډول په یو شکل خپل آرامه کېږي او راحته کېږي او دا ستونزې دې خوسې کوي. یعنې بوختیا او ذهني سوالونه حل کړه. مثلا هغه څه چې ته بوخته یې هغه حل کړه، هغه ذهني سوالونه یا پوښتنې چې ته لرې هغه حل کړه. او پخوا کې زه اوس دستي تا ته پیشنهاد کوم عاجل چې په تدریج ډول، چون چې اړیکه نه لري، همدا اوس هیله درشکه کوم چې اړیکه ختمه کړه. چون وابستګي نه ده چې ته کومک وغواړې یا په اصطلاح آرام یې له منځه یوسې. هېڅ نشته، صرف یو اړخیزه کیسه ده، یو اړخیزه رابطه ده یا اړیکه ده، هر څومره زر چې ختمه کړې په نفع ده. وروستی مورد چې غواړم درته پیشنهاد کړم د دغو کارو لاملونه دي. یعنې ته ولې روږدی سوې؟ ته ولې وابسته سوې؟ ته ولې کانکور نسې تعقیبولی؟ یعنې کانکور دې څومره په روغتیا دې څومره په کانکور دې څومره په مینه، او مینه دې څومره بیرته د کانکور په کیفیت اغېز لري. دا ټول سره وسنجه. یعنې اجازه راکړه دا ووایم چې تا همزمان څو هندوانې په لاس کې نیولي دي، او دغه د څو هندوانو کیسه بالاخره تا ګوتې شخوي او لاس دې شخوي، او بالاخره مجبور یې چې یا یوه هندوانه راواخلې کېدې او دا یوه ونیسې او ښه یې ونیسې، او یا دواړه وغورځې او لاسونه دې خالي سي. مخکې له دې چې داسې یو وضعیت سره مخامخ سې، دا هندوانه دې، دا 2 هندوانې دې ایسته کړه، صرف یوه ونیسه، محکمه یې ونیسه او یو مناسب ځای کې کېده، تراز یې کړه او ویې خوره. زما پیشنهاد ته دا خور کوي. یعنې ټول هغه لاملونه پیدا کړه چې ته یې ولې دغسې وضعیت ته ور ټېل وهلې. هغه د ټلیفون شتون و، د برنامې نشتون و، د مقصد نشتون و، د پلان نشتون و. څه و؟ دا مسایل مطرح کړه، په خپله د ستونزې حل کې یې خور کوي. اما که بیا هم پوښتنه لرې، کامنټ کې حتما موږ سره ولیکه، زه په خدمت کې یم. اما دوستانو، که تاسو هم پوښتنه لرئ، کومه مسله لرئ چې شاربلو ته اړتیا ده، له موږ سره شریک کړئ، موږ به په راروانو خپرونو کې حل کړو. مننه.